السلام علیکم زیم یاسر رودباری او دا وخت تاسو ګورئ یاسر ټیکنیکل چینل نو ویډیو نننۍ ویډیو کې موږ طریقه دروخو چې څنګه با خپل پکچر ډي اس ال ار په شان ایډیټ کوو نو بالکل دا طریقه درخایم بالکل تاسو کولای شئ په یو کلیک سره خپل پکچر ډي اس ال ار په شان ایډیټ کړئ یعنی بلور هم کوي بیک ګراوند او دا ایډیټینګ پکې وکړئ نو بالکل دا اسانه طریقه ده دا اپلیکیشن درخایم که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ یاسر ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو نور ملګرو سره شیر کړئ راځئ چې ویډیو شروع کړو فرست اف آل براشي موبایل کې پلی سٹور ته پلی سٹور نه به دغه اپلیکیشن تاسو انسټال کړئ چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کو دغه نیم د سایت تاسو په ویډیو کې کتلی شئ دغه نیم د چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کو په دې کې به تاسو دغه انټرفیس راوړي په سایت کې دغه ایډیټ اپشن راځي په دغه به تاسو کلیک وکړئ دلته تاسو کتلی شئ دا به تاسو دې ځای نه کراب کړئ یعنی خپل پکچر دې ځای نه کراب کولی هم شئ چې کله هم تاسو کراب کو دلته به په ټیک مارچ باندې کلیک وکړئ سایت ته چې کله هم تاسو په ټیک مارچ باندې کلیک وکړو دلته به تاسو دغه انټرفیس راوړي په سایت کې دلته راشي ډي اس ال ار اپشن دی په دغه به کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته به دغه لوډینګ تاسو د پکچر بیک ګراوند به بلور شي تاسو کتلی شئ چې ډي اس ال ار ته واوښتو تاسو پکچر یعنی بیک ګراوند یې بلور شو د ګوتې په مدد سره تاسو دغه سیوا کولی هم شئ که دلته تاسو راشئ په دغه ټیک مارچ باندې کلیک وکړئ نو دغه پکچر به دلته تاسو سره سیو شي تاسو کتلی شئ په ټیک مارچ ما کلیک وکړو دلته پکچر سیو شو دلته بل اپشن دی ایډجسټمنټ په دغه چې کله هم تاسو کلیک وکړئ په سایت کې دغه اولي اپشن باندې کلیک وکړئ او دې ځای نه تاسو په ګوتې په مدد سره په خپل پکچر باندې دغه رڼا تیزولی شئ او کمولی هم شئ تاسو کتلی شئ ګرین او بلور رڼاګانې تاسو دې ځای نه په خپل پکچر باندې اپلوډ کولی شئ یعنې ایډیټ کولی شئ په سایت کې به دغه ټیک مارچ باندې کلیک وکړئ ستاسو پکچر به دلته سیو شي بیا که تاسو دلته راشئ په سایت کې دغه اپشن دی په دغې باندې چې کله هم تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو پکچر سایت ته به دغه بلیک رڼا ولګي بیا به تاسو په دغه لاټۍ نشان باندې کلیک وکړئ چې کله هم تاسو په دغه باندې کلیک وکړو دلته به ستاسو پکچر دغه لوډینګ سیو وشي دې اپ کې تاسو ته دغه ډېر اپشن درکړي په دغې باندې تاسو خپل پکچر ایډیټ کولی شئ چې کله هم تاسو خپل پکچر ایډیټ کړئ په دغه سیو باندې به کلیک وکړئ ستاسو پکچر به سیو زموږ نننۍ ویډیو خوښ شوي وي د نورو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ اوس موږ راکړئ